خب ما برای شما در تیک تاک در هر دو در تیک تاک پشتو و دری برایتان گفتم که کدام اشخاص شامل لیست دیپورتی آلمان شده و چرا شما نباید شامل از لیست شوین و چی باید بکنین. قدرمن هیوادوالو ما تاسو ته په ټیک ټاک کې دا موضوع راغی چې کوم اشخاص د ډیپورټي لیست کې شاملېږي تاسو څه باید وکړئ چې د ډیپورټي لیست کې شامل نشئ او یا هغه افغانانو چې دوی غوښتنه ورکړې ده او تر اوسه پورې دوی خپل قبولیان نه ترلاسه کړي یا دوی کیسونه په جریان کې دي یا بیچارهګانو دوی منفي اخیستي دي آیا دوی هم د دې ډیپورټي لیست شامل کیږي او کنه ځکه اکثریت په دې باندې ډارېدل او دوی نگران ول او دوی هم دا ویل چې موږ دا آلمان پریدو بل هیواد ته زموږ څه باید هموطنان گرامی چیزی که به پشتو گفتم همی بوده که کسایی که درخواست پناهندگی دادن و اخیراً دیپورتی 81 نفری که بر افغانستان صورت گرفت همه نگران از این هستند که ما هم از آلمان شاید شامل از این لیست دیپورتی شویم و ما به افغانستان دیپورت شویم. این کدام اشخاص شامل از این لیست دیپورتی بودن قبلا و شمایی که درخواست پناهندگی دادین یا شمایی که پرونده تان منفی شده یا شما قبول نشدین یا تانوز پرونده شما در جریان بررسی است شما آیا نگران باشین یا خیر اکثریت هموطنان ما این درخواست کرده بودن که ما هم شاید این وطن رها کنیم و بریم به کشور دیگه ولو که تانوز بر از اینا تصمیم هم نامده. شما باید چی کنین؟ کدام چیزها رو باید مد نظر داشته باشین و کدام اشخاص مخصوصا شامل از لیست میشه ما برایتان ارائه میکنم. نو اوس راځو په دې باندې قدرمن هیوادوالو چې کوم اشخاص دغه لیست شامل کیږي. ګورئ تاسې اول 2040 کې هم یو ډیپورټي وشو د افغانانو او دوی افغانستان ته واستول. دا کوم اشخاص ول؟ په دې کې 99.9 ټول هغه افغانان شامل ول چې دوی جرمونه تر سره کړي ول. کوم نوع جرمونه؟ هغه جنایي جرمونه دوی تر سره کړي ول چې هغه ټول جنایت دي. موږ تاسې درې ډوله جرمونه لرو چې جنایت دي، قبحه ده او جنحه ده، یعنی misdemeanor felony obscenity. دا درې نوع که چیرې تاسې جنایت تر سره کوئ او هغه د آلمان هیواد کې ثبتیږي او تا ته سابقې جرمي حسابیږي ولو که ستا قبولي شوی او یا ستا قبولي نه شوی ولو که ته پاسپورټ هم ولري که داسې جرم تر سره کوې په هغه حالت کې ته په اوله درجه کې دا د ډیپورټي لیست کې شاملېږي. دا چې ستا کیس په مهاجرت اداره کې ولو که تا دایمي قبولي اخیستې موقتي قبولي دې اخیستې یا هر نوع قبولي دوی هغه بررسي کوي او د بررسي نه وروسته بیا تصمیم نیسي او دغسې اشخاص دوی اکثرا بیا دا د ډیپورټي لیست کې راولي. دویم هغه اشخاص چې اوس دوی یوازې په رسنیو کې ویلي دي، په رسنیو کې ویل شوي دي چې دوی د طالبانو 2 کسان نمایندگان چې ډیپلوماټیک اړیکې به دوی سره جوړوي او په دې کې په یو ځای کې ذکر شوی دی چې هغه افغانان چې دوی ترک خاک هم لري موږ غواړو چې دوی افغانستان ته ډیپورټ کړو، خو دا هغه افغانان دي چې د دوی هویت لا نه دی تثبیت، دوی سره هیڅ نوع د خطر اسناد شتون نه لري، دوی سره هیڅ نوع پاسپورت نشته، تذکره نشته، د زیږدیز خط نشته، د دوی شهادتنامه نشته، یعنی داسې یو سند چې ثابت کړي چې دی په واقعي ډول باندې افغان دی دوی سره نشته دی. نو دوی خپل چې پناهندګي غوښتنه هم کړې ده په کیس کې دوی نه دي ثابت کړي چې موږ دوی ته خطر شتون درلود. نو دغسې اشخاص هم په خطر کې دي چې دوی شامل د دې لیست شي او هغه افغانانو چې دوی بیچارهګانو خپل درخواستیان ورکړي، د دوی پاسپورټونه ثبت دي، د دوی تذکرې او د دوی د زیږدیز خط، خو هغه پاسپورټونه تذکرې او زیږدیز خط چې هغه واقعي جعلي نه کوم چې جعلي هغه خپله بل جداګانه جرم دی او د همدغه اساس چې کله دا تثبیتیږي چې دا جعل او فریب یې کړی دی، تزویر یې ترسره کړی، دا هم دا د ډیپورټي لیست ته بیا احتمالا شامل شي. نو تاسې هغه کسان چې اوس منفیان شوي دي حتی ترک خاک هم اخیستی دی، نو که چیرې ته خپل هویت دې ثابت کړی، ستا پاسپورټ، تذکره او ستا خطر شتون لري، ته د اعتراض حق لري او ته اعتراض د محکمې ته استوي، ته باید هیڅ وجه په تشویش کې نشي. هغه چې خپل پناهندګي غوښتنه کړې تر اوسه تصمیم یې نه دی راغلی، د هغوی تصامیم اکثرا آلمان ته تر 2 کالو پورې تاسو ته تصمیم راځي او که ستاسې تصمیم رانشي تاسو ته یو مکتوب استئ چې تر دغه وخت پورې حقاً 6 میاشتو لپاره وځنډېده ستاسې تصمیم، تاسې هم باید هیڅ نوع تشویش او نگراني ونه لرئ. هغه افغانان چې منفیان شوي دي او بیا یې دوباره محکمې ته غوښتنه کړې هغوی هم باید هیڅ نوع دوی خپله نگراني نه او حتی هغه افغانان چې دوی ترک خاک په لاس کې او تاسو ته نه ویلي په ترک خاک چې تاسې د آلمان پرېږدئ یا اتحادیې اروپا پرېږدئ او لاړ شئ افغانستان ته، دغه اشخاص هم د دې ډیپورټي لیست کې نه دي. کوم اشخاص دي؟ مخصوصا مجرمین،
که ستاسو جرم موس کوم اشخاص مجرمین دي بعضې شاید داسې یو عمل یې ترسره کړي چې هغه بیچارهګان ډارېږي چې شاید زه په دې لس کې اوسم زه مجرم یم یا نه ما والا موټر پارک کړی او غلط ځای کې زه جریمه شوی یم دا هغه جرم نه دی او یا هم زه یو چېرته تللی یم جریمې نقدي شوی یم یعنی په سرعت کې زما موټر ګیر شوی دی دا هغه جرمونه نه دي چې ستا د ډیپورټۍ سبب کیږي او یا ډیر عاضوي موضوع یو چا ورباندې پولیس انمیله کړي او هغه نه ثابت شوی او هغه داسې غټ موضوع نه چې جنایت نه یعنی جنایت قباحاتو کې هیڅ موضوع نشته چې جنایت نه نو ته هغې ته دا ستا په دې سبب نه کیږي چې ته به د ډیپورټۍ لست کې کیږي او ته به اوس ډارېږي چې بیا به څنګه کړي چې زه به ونیول شم او ما به افغانستان ته ډیپورټ کړي نو اوس تاسې څه باید وکړئ چې ځان پوه شئ خپل په هکله باندې معلومات ترلاسه کړئ او خپل هغه نګراني رفع شي اول لاس معلومات د کوم ځای نه ترلاسه کړئ چې تاسې په دغې ډیپورټیانو لست کې ناستئ خپل هغه نګراني خپل تشویش باید چا سره شریک کړئ چیرته د کوم ځای نه پوه شئ زه د دې نه وروسته دا دری باندې خبرې کوم بیا د موضوع ته راځم هموطنان گرامی چیزی که بسیار زیاد مهم بود ما قبلا با پشتو هم ارائه کردم این موضوعی بود که کدام اشخاص شامل لیست دیپورتی میشن اشخاصی که ببینید در سال 2024 هم یک تعداد افغانا را دیپورت کردن کدام افغانا بودن تمامش افغانایی که جرایم جنایت انجام داده بودن ما سه نوع جرم داریم جنایت جنحه و قباحات فلونی ابسونیتی misdemeanor که به انگلیسی به او میگه شما هر کدامتان میتونید به زبان خود ترجمهش کنین کسایی که جرایم جنایت انجام میتن ببینین چاقو قشی بود کسایی بودن که پاچه ها تا پاچه قر میگشتن و مردم اخطار میدادن جرایم را انجام دادن به چاقو مردم زدن زخمی ساختن کشتن اینی نوع اشخاص دو لیست شامل میشن در درجه اول و مخصوصا کسایی که توسط محکمه بالایشان حکم صورت بگیره اینی که یک شخص بالای شما یا به خاطر یک موضوع عادی ادعا کرده و شما نگران و هراسان ازی باشین که ما را دوباره رایی میکنه به لیست دیپورتی نخیر تا زمانی که محکمه علیه شما بالای شما حکم قطعی را صادر نکرده یعنی محکمه اول دوم و تاستر محکمه بعد از او شما واجد از این لیست و نظر به لزوم دید خود اداره مهاجرت و دوم کسایی که نه هویت دارن نه اسناد هویت دارن نه افغان هستن و میان ادعای زیر میکنن که ما افغان هستیم و جان ما در افغانستان در خطر است خود درست تو پاسپورت داری نه تو تذکره داری نه سند تولد داری نه تو کدام شهادتنامه از مکتب و پانتون یا چیزی داری نه تو در افغانستان حتی جایایش هم که پرسان میکنه نمیفهمن نه پس چگونه این شخص میتونن که افغان تشخیص بدن به او خاطر اگر اسنادی را ارائه میکنه بعضی اسناد جعلی و تزویری تذکره پاسپورت تزویری جعلی و تزویری و اسناد تولد خط جعلی و تزویری اینا اینجا در یک لحظه او را تشخیص میتن اینی هم علاوه از اینکه اینمی اعمال جرم است این کسایی است که باز احتمال داره که شامل لیست دیپورتی شوند پس شمایی که اگر همچو اشخاص هستی و همچو اعمال انجام دادی شما باید نگران باشی اگر خودت که همچو اعمال انجام ندادی شامل همچو اسناد ارائه نکردی و خدای ناخواسته درخواست پناهندگی دادی منفی شدی حق داری به محکمه درخواست بدی و درخواست هم دادی هیچ نوع شامل از لیست نیستی و یا هم خودت ترک خاک حتی گرفتی ولی برای خودت ایره نداره که تو باید آلمان رها کنی بری به افغانستان چون به اساس خود قوانین بین‌المللی پناهندگی و مهاجرت هیچ شخص حق از ایره نداره که شما را به اجباری دیپورت کنه و این به خواست شما نیست و شما دوباره حق از ایره دارین که درخواست پناهندگی بتین ببینید در آلمان بعد از 4 سال در سویدن بعد از 5 سال و کشورهای دیگه که در مجموع در اروپا بعد از 4 سال شما میتونین درخواست پناهندگی مجدد بتین و کیس جدیدتان ارائه کنین که این اشخاص هم شامل لیست چی نمیشن دیپورتی نمیشن اما نگران هستند که ما باید جرمنی را یا آلمان رها کنیم بریم به فرانسه یا به اتریش یا به لندن و یا به هر جای دیگه اگر شما این کارم کنین شما یک نگرانی دیگه را برتان ایجاد میکنین و سرگردانی و چانسی که شما در آلمان دارین او از پیشتان ضایع میشه خب عالی کدام اشخاص شامل از لیست میشن ببخشید کدام اشخاص باید شما چگونه باید مطمئن شوین که شما شامل از لیست نیستین شما چی باید بکنین ما اول عالی رو با پشتو بگیم بعدا من بر شما دوباره بدری ارائه میکنم هغه خلک په دې لیست کې نه دي شامل چې دغه اعمال نه ترسره کړي دوی څنګه پوه شي چې زه په دغه لیست کې شامل یم او یا زه په ما باندې زه د ډیپورټۍ ته به افغانستان ته استول کیږم تر ټولو اسانه لاره دا ده چې تاسې خپله مربوطه وکیل سره په تماس کې شئ او وکیل سره موضوع شریک کړئ دوی د بمف ادارې سره په تماس کې کیږي او ستاسو په هکله باندې پوښتنه کوي یو
دویم کچیر تاسو سوسیال لري خپل سوسیال سره په تماس کې شئ خپل نگرانی ورته ووایئ دغه موضوع هم ورسره شریک کړئ چې دغسې آلمان تصمیم نیولی دی چې آیا موږ په دې لیست کې هستو یا خیر. دوی بیا څه کوي بانف ادارې نه مکتوب کوي ستاسې په هکله مشخص پوښتنه کوي. دریم کچیر تاسو نه سوسیال لري او نه تاسو وکیل شته تاسو څنګه باید خپل تاسو کولای شئ چې مربوطه ادارې ته مراجعه وکړئ یا د ایمیل له طریق نه ورته ایمیل ورکړئ. کچیر تاسو ایمیل ته لاسرسی لرئ تاسو خپل ټول ایمیل ولیکئ ښایسته ورته واستوئ. دا هم امکان شته چې هغوی تاسو ته جواب ولیږي او یا هم تر ټولو اسانه که ایمیل نشي لیکلی نو ورته زنګ وهه د زنګ له طریق نه ورته پوښتنه کوي او هغوی تاسو مطمئنه اوسئ دا کوم یو چې تاسو دا ویډیو ګورئ تاسو 99% دا خلک چې نگراني لري هغوی به تاسو ته وایي چې نه دا تاسو پورې ارتباط نه لري تاسو په دغه لیست کې نه هستئ. هر کله که چیرې موږ داسې یو تصمیم ونیسو بیا تاسو ته راځو ووایو نو تاسو د دې شیانو نه هراس مه لرئ مه ډارېږئ ځان بې ځایه مه په تشویشوئ کورنۍ مه په تشویشوئ. تاسو نه ډېر افغانستان کې ستاسې کورنۍ ډېر په تشویش او حراست کې ځکه په صلحاو مشکلاتو تاسې ځان په مرګ ورکوئ قرض کوئ او بیا راځئ اروپا ته دا په دې معنا نه ده چې تاسې بیا زر تر زره ځان ته او هغوی ته یو مشکل جوړ کړئ. نو ښه لاره یې دا دی چې تاسې دا پوښتنه وکړئ. زه خو تاسو ټولو ته وایم چې دغه کسان که دغه حالات چې ما مخکې تاسو ته ذکر کړل نه یې ترسره کړي جرمونه نه یې ترسره کړي تاسو په دې لیست کې ناستئ او دغه کوم شرایط چې ما ذکر کړل او که دا کارونه هم کړي بیا نو تاسې احتمال ډیر دی چې تاسو په دې لیست کې راشئ. هموطنان گرامی چیزی که من گفتم چگونه میتونین که امیر شما تشخیص بدین که شامل لیست هستین یا خیر از 3 طریق میتونین. اول از طریق وکیلتان که وکیلتان با اداره بم و تماس میشه یا با محکمه خود آلمان و در رابطه با امو احوال و اوضاع شما پرسان میکنه که وارد لیست هستین یا خیر اگرچه هیچ نوع لیست دومی تانوز تهیه نشده چون نگرانی شما بیجاست و اکثرتان زیاد نگران شده. دیشب من دیدم در کامنت در لایو در همه چیز سوال بود. دوم شما میتونید که توسط سوسیالتان که است با اونا به تماس شوین و اونا این موضوع رو مطرح کنن و سرنوشت شما رو برتان تشخیص کنن. سومی هم شما خودتان یا ایمیل میتین یا از طریق تماس با اینا با تماس تلفنی میگیرین و مطمئنا که اونا بر شما میگن که شما شامل هیچ نوع لیست نیستین ما تا هنوز هیچ نوع لیست جور نکردیم نگرانی شما حتی بیجای است. به او خاطر خود و فامیلایتان نگران نسازین. اگر جرایمی را که من قبلا ذکر کردم انجام داده باشین احتمال ازی است که شما تا شامل لیست دیپورتی شوین و ارسال شوین بدون کدام لیست شما را دیپورت کنه و ارسال کنه. اگر جرایم را انجام ندادین و انسانای نرمال هستین و اینجا یک زندگی آبرومندانه را سپری میکنین اسناد دارین مشکل ایجاد نمیکنین هیچ امکان نداره که کسی شما را به اجبار دیپورت کنه چون قانون بین المللی پناهندگی و مهاجرت مخالف ازی است و هیچ کسی حق نداره شما را به اجبار دیپورت کنه. کچیر اوس هم تاسو کوم سوال لرئ پوښتنه لرئ کولی شئ چې ما سره په کومنټ کې شریک کړئ او ویډیو د خیر او د ثواب لپاره خپل ټول ملګرو سره شریک کړئ ترڅو هغوی هم کوم چې نگرانی لري کوم چې ډار شوي دي هغوی هم دا ویډیو وګوري او لږ د هغه د زړه تسکین شي. شما میتونید ویدیو را با دیگه هموطنان ما شریک بسازین تا اونا هم از معلومات مستفید شوند. برای همه شما وقت خوش میخوایم. به الله مسپارم. السلام علیکم.